پښتون به نیم چې د پښتو په سر مې پښتو ونه کړه. ویډیو هم پرته ده، یوه نه بلکې دوه پرتې دي. یوه په یو ګنټه کې 67,000 ویو پرې رالل، بیا پریز شوه، تا پرې رپورټونه وویل. بله مې مازدیګر کې وکړه، هغه په 20 منټو کې 26,000 ویو پرې رالل، هغه هم پریز شوه. ویډیوګانې هم پرتې دي او زه هم دې ځای کې پروت یم. ته به پښتون په سپکه باندې یادې، ته به پښتنو پسې کنځل کې، ته به پښتون ته د شیخ غلام وایې، ته به پښتون ته وایې چې د شیخ د لاندې ژوند کې، ته به پښتون ته وایې چې د شیخ سپیه، او تا لکه څوک جواب نه درکوي نو هغه به د بګای خاورې نه پیدا وي، هغه به د کونای خاورې نه پیدا وي. زه نه د بګای خاورې نه پیدا یم او نه د کونای خاورې نه پیدا یم. زه په دوبۍ کې یم او زه ستا په انتظار یم، ته راشه. تا په ما د ډیفیمیشن کیس کړی دی، زه به د هغې دفاع کوم او زه به تا پسې د پښتو په سر باندې او د پښتنو په سر باندې کیس کوم چې تا همیشه د پښتنو بېعزتي کړې ده، صرف او صرف د خپل یوټیوب کورس ته خرڅولو دپاره چې ستا کاروبار په دې باندې چلیږي. تا څوک لیدلی نه دي. زه د سوابای یم، د سوابای مړ به شم خو میدان به پرې نه دم. تا په ما د ډیفیمیشن کیس کړی دی، ما څه زنا نه ده کړې، ما قتل نه دی کړی، هیروینو کې دې نیم نیسلې، په نور داسې غلط کار کې دې را باندې کیس نه دی کړی، صرف د پښتو د اواز په بدله دې را باندې کیس کړی دی. او د دې به در سره داسې مقابله کوم، داسې چې په اسمان کې به درته ستوري خیم، ستوري په یو سر یک تنها اکیلې به در سره زه دا جنګ کوم. زه تیښتې والا نیم بچیه. تا همیشه د پښتون سپکاوی کړی دی او پښتون پسې دې سپکه ویلې ده، او ما همیشه د پښتو اواز اوچت کړی دی په دې ماته ګوډه خوله باندې. نن چې زه تا ته میدان پرېږدم نو زما په دې ژوند دې لعنت وي او زما په زندګۍ دې لعنت وي او زما په پښتو دې لعنت وي. که په دې کې زه مړ شم او په دې کې زما نه سر هم کټ شي، زما په دې پروا نشته. او بیا د یو ای قانون، دا قانون دی، دا نظام دی، دې ځای کې انصاف شته. دا داسې نه ده چې تا په ما باندې د ډیفیمیشن کیس وکړو. ډیفیمیشن به ډېر زمونږ دا ساده ملګري زما په شانتي نه پیژني. ما هم اوس په ډکشنرۍ کې وکته، بدنامۍ ته وایي. نو ته به د پښتنو بدنامي کې، ته به د پښتو بدنامي کې، ته به د پښتون د خارې بدنامي کې، او تا له به څوک جواب نه درکوي. داسې د خرو قانون نه دی، دا د انصاف ملک دی. ته به هم خپل اواز کې او زه به هم خپل اواز کوم. تا زما ویډیو سیو کړې ده، زما ویډیو اوس هم پرته ده، یو نه دوه پرتې دي. په فیسبوک مې هم شیر کړې ده، په فیسبوک پې د لاکو نه د پاسه ویورز راغلي دي. طارق شیر افیشل چیک کا. واو